امیر معاویه رضی الله عنه د تهجد کول زمنګ د بزرگان تهجد نه پریدي او د فرض نه پس چې په کوم نوافلو کې زیات ثواب دی ناغه تهجد دی ځکه یو خو د شپې دا ټیم دا د خوب ټیم دی د خوب نو په دې وخت کې پاسېدل لګران کار دی بل دروازه چې نه پلکې نو شل او زر بدر تګوري او د شپې سوکوینا نو د شپې دا نوافل ابعد دریا نوم دی ریام پکې نشتا چې سوک دی ویني او چاته ځانو خې او دویم دا چې خوب دې ورته پرې خو ده نو د دې وجنه فرض او پس بیا پټولو نوافلو کې بهترین دا نوافل دي نو امام امیر معاویه رضی الله عنه دا د رسول الله مبارک صحابیو د ابو سفیان زیو او د خورم ام المؤمنین دا او کاتب د وخمو لوی مرتبه والا سړی تهجد بیان قضا کول یو ځل د دنه شپې تهجد قضا شو او د شو تهجد ته قضا شو چې سار را پاسید نو د هغه تهجد یې قضا وکړه او الله ته ډیر زیات وجړل ډیر زیات وجړل چې الله نن خود تهجد را سوال نه پروردگار ز محروم شوم او نوافل له زور ورکنو سم ډیر وکړل د الله شان ته ګوره چې په بل شپه باندې ودره ود بیو د پاتش بیا ته تهجد پاتې شو بیا هغه تهجد قضا وکړه او رب العالمین ته توبې وکړه او ډیر زیات نوافل وکړه والله ته توبې وکړه ورګوي خډیر زیات نوافل کوم هغه تهجد نه هم زیات کوم الله ته توبې وکړه ګرمي نه ګرمه موسم دې د کوټې نه بار ملاست شپه ده پدې کې اوس د تهجد ټیم شو نو یو سړی راغی او د خپې ولوړه کوله وتوی پاسا الکه دا د خوب نه ولې را پاسولم پاسو د سوکه تهجد در نه قضا کیږي پاسو د سوکه نو چې تهجد له دې را پاسو نو امیر معاویه رضی الله عنه هغه سړی کلک د لاس سونیو چې دروازه بند ده زما په دیوال ته څنګه راوړېدلې دا دومره جرأت یې څنګه کړی چې زما کور او زما صحن ته راغلی پریدم خودینا او تین صاحبدار تهجد لمه پاسول نو داغه دا سزا شو چې د الله صدیونی وما تهجد لمه پاسول پکاردار چې خوشاله شوی دور وزیر جړاګانې وکړي نو زما در باندې خپش اوس پاوینن بیا جاړو چې غسوري بوي ما یې پرید صبر وغ جاړي نو تهجد لمه را پاسول امیر معاویه ورته یره دا درته مچې سوک او توی بس پریده خود تهجد له میرا پاسولی تپوسونه مکوا وی پریدم دینه د استن پورې تړم او توی چیزان د تو خیم بیا به می پریدي وی بالکل وعده در سره کوم چې بیا د پریدم وعده در سره کوم چې بیا د پریدم دا لوی خبيث دی بعد وخت په انساني شکل کې دارش نو امیر معاویه رضی الله عنهم د لاس نکلکونو شابه ما تزانو خایسو کې وی چې ځان د توخم نو بیا به می پریدي وادر ویاو بیا دې پریدم وتوی شیطان امز وتوی شیطان خو سوک تهجد لنه پاسي او شیطان خود خیر کار نه کوي تاسو څنګه د خیر کار وکړه وی ما خود خیر کار نه دی کړی ولی وی دا د خیر کار دی نه کوي نه ما خود خیر کار نه دی کړی وی دا تهجد لچې پاسولم وی چې یو شپتانه تهجد پاتې شو نو سار دې ډیر زیات نور نوافل وکړه او الله ته جړاګانې وکړي رب العالمین در لداغه تهجد باندې چې کم ثواب درکاو نه الله ته توبې وکړي او جړاګانې او عاجزي او نوافل دی وکړه نو دا غیر د زیات ثواب په عمل نامه کې ولیک نو په بلش په چې د تهجد پاتې شنو بیا د سار جړاګانې کولی بیا دې نوافل کول بیا دې توبې وکړي ناغه تهجد باندې چې الله در لسمره ثواب درکاو نو دا غینه د رب العالمین زیات په عمل نامه کې ولیک نن بیا راته د پروت وي بیا ودوي پاړخ نه وړې دي ما وی کاشنانن پانسه ده دا غینه بزیات جړاګانې کوي دا غینه بزنیات نوافل کوي نن بولا بیا الله را تهجد نو زیات ثواب لیکي نو سوزم با نو را پامې سولې پرې چې دا تهجد کې اې ډیر ثواب د تملو شي چې دا زیات نه بچي دا دومره حرامي رخه دومره د علی پلام وې دا چې ثواب په موت باندې نشي پیرزو